ابراهیم تراور نه دی د برکینا فاسو یو ملک دی دا په بر اعظم افریقا چې دی نو دا په هغه کې یو ملک دی برکینا فاسو دا د هغه صدر دی دا ابراهیم تراور د په باره کې ډیر زیات چې دی نو بهترین او واجبہ دغه مشهور دی چې کله د دې ملک د چینا نه یو جهاز اغست خپل جهازونه وغیرہ خو پکې داسې نشته نو په هغه کې چې بکله د خلکو سفر کو نو دا بار ملکیان دي کې چونکه سونا ډیر ده او د معدنیات وغیرہ پکې ډیر دي او دا یو وړو کې ملک دی د دې تقریبا ټوټل آبادی چې دا نو هغه د پاسه 2 کروڑه ده کسمره ده خو په دې معنی د یورپین ممالک چې دي امریکا او فرانس وغیرہ په دې باندې خپل کنټرول کې اغستیو دا ولنا او دا په خپل کنټرول کې ساتل نو دا په 2022 کې چې دی نو دا ابراهیم تراور چې دی نو دا هغه مخکنی صدر چې کوم د فرانس خاص سړیو هغه ختم کو او الته کې بیا خپل حکومت جوړ کو او تر اوسه پورې داغه حکومت چې دی نو هغه ډېر په کامیابی سره روان دی دا غینه بعد دی یو بل صدر مقرر کو دی هغه ټایم کې پوچ کې او کپتانو نو بیا هغه بل صدر یې وخت پس ختم کو په 2022 کې ختم کو او بیا الیکشن کو دا غینه بعد بیا دی راغې په اقتدار کې تر اوسه پورې دی په اقتدار کې دی د دې یو واجب واقعیا مشهور ده نو د هغه خپل خلکو ډیر زیات کارونه وکړو او د فرانس والا چې دی نو هغه د خپل ملک نه وباسل د ته آی ایم ایف والوي چې تعالی مونږه قرضه درکو دوه ته نه زدا قرضه نه اخلم د بیا قرضه چې کوم درو د چینا نه واغستا د ډونالد ټرمپ چې دی نو هغه ولا دعوت ورکو وی ته راشه ملاقات د پاره د ډونالد ټرمپ ته انکار وکړو نو دا پته چې کله روس ته ولګېد د روس صدر څه چلو هغه ته وی چې روس ته راشه د دې خپل منځ کې هم نن سبا مسله ده چې په دې باندې چین او روس لاس اچولې دي نو کله چې بیا دې روس ته راغوښته نو د هغه کومه تیاره کې چې دی راته نو هغه د یو خو د بل خوانه د جنگي تیاری چې دی نو دی د هغې حفاظت یې کو دونه په پروتوکول کې راوستی و هم دی چې کله دی ملک به کم جاس چلیده نو دا تور چې څومره وو نو دی ته به هغه خپلو خلکو او د هغې کسان چې کوم وو هغوی به ورته ډېر زیات سپک کتله نو دی چونکې په عام دغه کې راغی لباس کې یو پیره او کوم چې هغه وی آی پی خلک وو او بزنس کلاس یې او هغې کې هغه سفر کوي که نه په جهاز کې او هغه خپل خاص ځای نه وي د هغې نو هغې کې صرف دا کوم کسانو چې به هلته کې کارونه کول دا یورپین کمپنۍ به وي د هغې سی اوس چې څومره به غټ غټ خلک به په هغې کې به هغې سفر کو نور خلک چې دی نو هغې به عام دغه کې بیا ناست په جهاز کې نو دی په هغه قطار کې ودرېده په کم قطار کې چې دا خاص خلک ولاړو د چې ورته هر څه وښوله نو کوم ایر هوسټس او دغه چې هغې ورته ویې نه دلته کې خو ته سفر نشي کولی ولې ما سره خو ټیکټ دی دا ستا دا ټیکټ هم ماته جعلي ښکاري او ډېرې زیاتې خبرې یې ورته وکړې او ډېر زیات یې ورته سپک وکتل هغه ټیکټ چې کولو والا راغی هغې سکین کړه هغه ټیکټ چې کله سکین کړه نو ویې کړه یاو دا خو د په دې کې ټیکټ اغستی دی بالکل دی به دې خاص سفر چې کوم ځای دی په دې کې به ځي په جهاز کې چې کوم خاص ځای په دې کې به دې سفر کوي بس هغې مجبورن هغه ایر هوسټس چې ده نو اجازت یې ورکړو دی خپل ځای ته بوتو بیا چې غونډ سفر ده کو که نه نو هغه ایر هوسټس چې دی نو هغه نورو چې به څنګه خیال ساته نو د دې هغه شان خیال نه ساته ده به یې سپک کتل نه والا روټۍ سمه په دغه باندې راوړو نه والا مشروبات چې دی نو دغه والا سم په دغه باندې راوړو هغې نه پېژنده هغې کې چې کوم خلک ورسره ناست وو په هغه خواصو کې هغه هم هغه ایر هوسټس ته وایي چې دا ته څه کوې چې ده ټیکټ اغوستی دی او دا دې ځای اغستی دی نو به ده سره خو ګوره انسان دی د انسانانو په شان سلوک ورسره کوه او ده سره وایي یو زړه کاپي او لږ ساعت پس به یې راواغېشته بس په هغې کې به یې لیکل شروع کړو به هر حال وایي چې کله د جهاز د لینډینګ وخت راغی او کوزېده چې خلکو وکتل لاندې نو سور کارپېټ خور شوی دی او دا رنګ پرنګ ګاډي ولاړ دي او پوجیان ولاړ دي او ښه بوره پروټوکول ولاړ دی خلکو وی چې د په دې جهاز کې خامخا داسې یو خاص کس دی چې هغه پروټوکول ته خلک ولاړ دی چې څنګه هغه شو را روان شو را کوزېده نو هغه دا ابراهیم تراور و دی راکوز شو بیا هغه ایر هوسټس چې کوم درو د دې د هغې چې دی دا تور چې کمی دی سره داسې بد سلوک کوي او سپک ورته ګوري نو هغه د هغه جهاز د دغه نه ایر هوسټس د دغه نه ختمه کړه بیا د هغې یو خط چې کوم هغه ډېر زیات مشهور شوی و هغه ایر هوسټس بیا دته یو خط لیکلی و
غیر هوستس په ګداري کې چې ستانه دا خبره ما زده کړه چې زه تانه معافي غواړم او تانه معافي زه د دې وجې نه غواړم چې ته د برکینا فاسو صدر یې د ملک صدر یې تانه د دې وجې معافي نه غواړم زه تانه د دې وجې معافي غواړم چې زما دا طریقه غلطه وه یو انسان ته دومره سپک نی کتل پکار او ما د خپل تربیت دپاره اوس دلته کې د وړو سکول کولو کړی دی او زه د هغې تربیت کوم چې زما خپل هم تربیت وشي دا خبرې زه هغې ته بار بار کوم چې انسان ته به سپک نه ګورئ بار بار ورته دا قسمه خبرې کومه نو چې دې سره زما خپل تربیت هم وشي نو هغه نن سبا چې کوم دی نو یورپ چې څومره ممالک دي امریکا هغې سره ډېر زیات ترس پترس دی او خپل ملک له دومره ترقي ورکړه او اکثر معاهدې چې دي هغه یا روس سره کوي او یا چینا سره او کم څه ناڅه قرضه چې وه نو هغه هم د چین نه واغسته او دا خپل ملک چې کم دی نو د هغې زمیندارانو لی هغې ته سولرې ولګولې ځای په ځای په پټو کې په کورونو کې خلکو ته پرې کورونه ورکړه او ټکټرې تقسیم کړې ډېرې زیاتې چې مونږ زراعت ته ترقي ورکو او دا کم د هغې چې سره پکې ډېر زیات دي معدنیات پکې ډېر زیات دي نو هغه به د یورپین کمپنو روغ کړ هغې رخصت کړ چې مونږ به دې له خپله څه بندوبست کوو تاسو په دې کې دغه مونږ سره مه کوئ نو داسې کس چې داسې د دې د دې ملک یو مخکې د ده نه مخکې یو کس تېر شوی دی غالبا تومس دی که څه شي نوم یې و د هغه او دی بالکل د هغه په نقش قدم روان دی هغه پسې په خپل پوچ کې یو کس راپاسو او هغه د امریکې او د یورپین ممالکو په هغې پې وویشته نو بس هغه لاړه هغه به هم د خپلو خلکو له ډېره زیاته ترجیح ورکوله ډېر زیات محبت پې ورسره ساته او خپل ملک له ترقي ورکوله نو هغه هم دې ظالمانو چې دی نو هغه وویشته او ختم یې کړه نو د ده دپاره هم مسلمان دی چې کوم زمونږ سعودي عرب دی هغې هم ورسره ډېر زیات مددونه وکړه هلته کې سکولونه ډېر زیات جوړ کړه او ډېر زیات کارونه یې وکړه چې څومره اسلامي ممالک دي هغې ورسره ډېر زیات مدد کوي نو یو ورکوټې غوندې ملک دی و چې کله د امریکې صدر ته انکار وکړو او یورپین ممالکو سره هر څه ختم کړو نو اوس خلک څه وایي دا هغه ته وایي دا د افریقې چې کوم دی نو دا د هغې صدر دی او مشر دی حالانکه بر اعظم افریقا خو ډیر زیات غټ بر اعظم دی او دی پکې د یو وړوکي ملک برکینا فاسو ورته وایي دا صرف د هغې صدر دی چې د هغې آبادي مه تقریبا زموږ د پاکستان د دې صوبو د دې د آبادۍ نه هم کم آبادي ده څه د پاسه 2 کروړ آبادي ده خو چې هغې سره ترس پترس شو او خپلو خلکو خیال ساتلی شروع کړه نو هغه دی خلک چې نو په ټوله دنیا کې خلکو وپېژندو خلک ورته د افریقې څه وایي چې دا د افریقې صدر دی او د هغې غونډې افریقې مشر دی ځان سره سهیلي که څه ورته وایي داسې ملکونه دي یو څو هغه هم ځان سره را یو ځای کول شروع کړي دي خو الله دې هغه ته زندګۍ کې برکت واچي او الله دې د هغه حفاظت وکړي چې دک شان دی یورپین ممالکو ته سترګې روباسي او دی دک شان پسپاکۍ چې لږ لږ دباویږي دي اسې خو زموږ په مسلمانانو کې دا شی ختم شوی دی هو